تصور وکړئ یو بندي خوشي کیږي، نړۍ هر کله کوي، خو کیسه هلته نه تمامېږي. طالبانو ډینیس کویل په داسې وخت کې خوشي کړ چې د امریکا سیاسي فشار او ډیپلوماټیک فشارونه په ښکاره ډول سره زیات شوي. افغانستان په یو بندیز کې ښکېل شو. واشنگټن دا اقدام د سمې لارې پر لور یو ګام بللی، خو یو مهم پیغام یې هم ورکړی چې دا د کړکېچ پای نه دی، ځکه چې لا هم لږ تر لږه 3 امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي یا برخلیک نامعلوم دی. یو پکې محمود شاه حبیبي دی چې افغاني الاصل امریکایي دی. دا ښیي چې موضوع یوازې د یو څو کسانو نه ده، بلکې د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو یو ژوره جوړښتي ستونزه ده. یو پوښتنه راپورته کولای شي، ولې طالبان یرغمل نیسي؟ وروسته له 2021 کال د بهرنیو وګړو نیول د طالبانو لپاره یو ځانګړی امنیتي اقدام نه دی پاتې شوی. دا ورو په یو سیاسي وسیله بدل شوی، یو داسې وسیله چې د فشار، امتیاز اخیستلو او خبرو اترو لپاره کارول کیږي. موږ غني بیلګې هم لرو، د بنديانو تبادله لکه د مشهور قاچاقبر بشیر نورزی او مارک فریکس معاملې خودل شي. دا تګلارې کله ناکله نتیجه هم ورکوي. حتی اوس د القاعده شبکې د غړي او اسامه بن لادن ته د پخوانی نږدې شخص محمد رحیم نوم هم بیا راپورته کیږي. دا ښیي چې طالبان غواړي دا کارت هم په ستراتیژیکه کچه وکاروي، مګر اوس هر څه بدل شوی. اصلي ټکی دا دی، د لوبه نور ارزانه نه ده پاتې شوی او خای طالبان ته ډیره درنه تمام شي. امریکا هڅه کوي د یرغمل نیولو لګښت لوړ کړي، له ډیپلوماټیک فشار څخه نیولې تر اقتصادي محدودیتونو او حتی امنیتي انتخابونو پورې په ملګرو ملتونو کې فشار، د نړیوالو مرستو بیا کتنه او د طالبانو زیاتیدونکو انزوا، دا ټول دغه استراتیژي برخه دي. واشنگټن حتی دا هم ویلي دي ترڅو چې یرغمل وګړي آزاد نشي، له طالبانو سره عادي اړیکې هیڅ ډول د جوړېدو وړ نه دي. اقتصادي اړخ لا هم ډیر مهم دی. افغانستان لا هم د نړیوالو مرستو پر مټ ولاړ دی. کله مرستې کمی شي، بشري ناورین به نور هم زیات شي او یو سخته معادله برامنځته شي. طالبان باید انتخاب وکړي، یا د یرغملنیونې سیاست ته دوام ورکړي او یا هم خپل انزوا باید ومني او یا د لږ امتیاز په بدل کې نړیوال تعامل ته لار هواره کړي. که هم طالبانو په خوا د دې تګلارې لارې ځنې بریاوي هم ترلاسه کړي دي، خو اوس شرایط کاملا متفاوت دي. د امریکا دریز بدلون کړي، د لګښتونو زیاتواله، د ګټو لګښت او نړیوال فشار، دا ټول ښیي چې دا سیاست خپل اغیزه له لاس ورکوي. د ډینیس کویل ازادي هم ښایي د طالبانو بریا نه وي، بلکې د امریکا د زیاتیدونکو فشار نتیجه وي. خو وروستۍ پوښتنه لا هم پر ځای ده چې د طالبانو د مشرانو په ګډون دا ټول ډله باید پر فکر وکړي، آیا د یرغملنیونې ډیپلوماسي لا هم کار ورکوي او کنه د طالبانو لپاره له یوې وسیلې څخه په یو درانه او ستراتیژیک لګښت بدل شوی.